دا خو هغه فقیر نه دی او په دې لاس کې ورسرسې دي چېرته موتیان نه وي کم بختان. بیا څنګه محل ته راغلی او په دې لاس کې تر سره رسېدی. زما په لاس کې داسې موتیان دی وزیره چې تا به په خپل خوب کې هم نه وي لیدلي. خو څنګه کیدی شي فقیره ته انسانی کې پیرې او دا موتیان دي د کومه را پیدا کړه؟ وزیره تا د رحمان بابا شعر نه دی اورېدلی چې الله در سر مل نه وي رحمانه کې لښکري در سر وي یک تنهایی. اوس دا خبرې پرېږده د وزیره. زرکوه ما سلطان ته بوزه. نن سلطان ډېر په غوسه دی. څوک نشي کولی چې نن ورځ زموږ د سلطان سره ملاقات وکړي. خو که ته دا موتیان ماته راکړي نو زه کولی شم چې ستا دا موتیان د سلطان په خدمت کې پیش کم. ته کولی شي چې دا موتیان سلطان ته یوسي. احمقه وزیره تا ته ما ویلې نه و چې ناکامي دې نه معاف کېږي. تا څنګه وزیر یې چې د یو فقیر معامله دې سنبال نه کا؟ زما سلطانه هغه فقیر بیخي د پیرې غوندې دی. زه پوهه نه شوم چې هغه دومره قیمتي موتیان د کومه راوړه. فقیر پیرې میرې نه دی خو ته احمق یې وزیره. د دې فقیر الله مرسته کوي او د چا چې الله مددگار وي هر څه کولی شي. زما سلطانه اوس ستاسو امر څه دی؟ د فقیر سره څه وکړو؟ که ستاسو اجازه وي نو جیل به یې کو. ستاسو امر څه دی؟ زه خو وایم چې دا فقیر د کمالاتو نه ډک دی. شهزادګۍ به ورته ورکو. ته پکې څه وایې وزیره؟ زما سلطانه دا زموږ بې عزتي ده چې ستاسو شهزادګۍ د یو معمولي فقیر په نکاح کې وي. داسې نشي کېدلی. نو د فقیر سره څه اوکو ازار ونه کړي وزیره. د هغې خیره میره نه قبلیږي زما سلطانه. انکار به ورته وکوه او د محل نه به یې وباسو. ستاسو حکم څه دی؟ دا فقیر الله ته ډېر رسېدلی او باعزته ښکاري. که هغه زما په حق کې بد دعا وکړي نو بیا به د افسوس نه بغیر هیڅ لاس ته رانه شي. خو تا د فقیرانو د بد دعا انجام نه دی لیدلی وزیره. زما سلطانه اوس ستاسو قطعي امر څه دی؟ قطعي امر دا دی چې ورشه فقیر ته ووایه چې که موږ سره محل کې اوسیږي نو ما ته منظوره ده. په امر پوه شوم زما سلطانه. څه خبره ده وزیره؟ سلطان څه وویل؟ موتیان یې خوښ شول که نه؟ ما وبخ زما سلطانه. زموږ شهزادګۍ د دې معمولي فقیر سره نه جوړیږي. باید فقیر ته دروغ وویم. فقیره ته په کوم لیونتوب کې اخته یې؟ بادشاه به خپله د ګل غوندې شهزادګۍ ستا په شان مفلس ته په نکاح کې ورکوي. امکان نه لري. خو ښه به دا وی چې وتښتي. ګنې څه چې ستا په نصیب کې لیکل شوي دي هغه به ټول پوره شي. ای ظالمه د خدای نه وویرېږه. زه خو د خپل ژوند د تیر شوی یم خو ته خپل خیر وغواړه. آیا تا ما سره د شهزادګۍ واده نه واکلی چې موتیان راوړه نو شهزادګۍ به درته پخپله په نکاح کړم؟ ته اول موتی دانه پیدا کا نو دا مې در سره واده ده چې شهزادګۍ به درته په خپل لاس په نکاح کړم. سمه ده خو چې بیا د خپلې وادي نه په شا نشي وزیره. ته څه وایې فقیره؟ د دې وزیر سر پرې کیدی شي خو د خپلې وادي نشي اورېدلی. سپاهیو! ای سپاهیو! امر وکئ وزیری محترم. سپاهي دی فقیر ته سزا ورکئ او د محل نه یې بهر کئ چې بیا شاهي محل ته رادننه نشي.
زما سلطانه غرق شو زما سلطانه شهزادګۍ څه خبره ده وزیره په شهزادګۍ څه شوي دي د شهزادګۍ حالت هیڅ ښه نه دی زما سلطانه زر راشې ته څه وایې احمقه وزیره دا ته څه وایې څه خبره ده حکیمه زما په لور څه شوي دی د شهزادګۍ بیماری نه معلومیږي زما سلطانه خو بچ کیدل یې ناممکن دی حالت یې خراب دی